أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 131-132. مخکې آیاتونو مبارکو کې د حقوق العباد ذکر شو، یا د نکاح متعلق احکام ذکر شو چې د ښځې خاوند په یو بل باندې کوم حقوق دي هغه د صحیح طریقې سره ادا کړي. او په آخري آیت مبارک کې د طلاق او د جدایۍ ذکر یې وکړو چې مجبوري راغله، د صلح ټول کوششونه ناکام شو، نو بیا طلاق ورکول جایز او بهتر دي. او دا څومره احکام ذکر شو، په دې باندې عمل کول د هغې دپاره الله پاک په قرآن مجید کې د تقوا ذکر کوي چې تاسو د الله نه ویریږئ، او څوک چې د الله نه یریږي نو هغه به د الله په احکامو باندې په اسانۍ سره عمل کولی شي. او چې زړه کې د الله یره نه وي، تقوا پرهیزګاري نه وي، نو ده ته په آسان حکم باندې هم عمل کول به ګران ښکاره کیږي. نو دلته یو مختصره جمله ذکر کړې ده په دې لومبني آیت مبارک کې، ان اتقوا الله، چې تاسو د الله نه ویریږئ، د الله د حکمونو مخالفت مه کوئ، د الله نافرماني مه کوئ، د ګناه نه ځان بچ وساتئ، نو تاسو ته به د الله په حکمونو باندې عمل کول آسان شي. اوس انسان چې د الله نافرماني کوي او د الله د حکمونو خلاف کوي، نو د څه دپاره کوي؟ د دنیا د مفادو دپاره چې ما تاسو دنیاوي فایده میلو شي. که مونځ نه کوي نو د مونځ په وخت کې دی د دنیا په کار کې مصروفه دی، د دنیا فایده لټول غواړي، نو الله ورته فرمایي چې دا ځمکې اسمانونه او په دې کې څه دي، دا ټول د الله دي، دا الله ته پاتې دي. نو که هر څومره انسان دنیا وګټي او مال او دولت جمع کړي او جایداد جوړ کړي، خو بالآخر دا د ده نه پاتې دی، هیڅ یو څیز ځان سره نشي وړی، بلکې په دې بدن چې کومې کپړې اچولي دي نو دا هم ورته په بدن څوک نه پرېږدي، دا هم ترې اوباسي، دا کپړې ترې لرې کړي. که لاس باندې قیمتي ګړۍ ده هغه ورسره نه پرېږدي، که قیمتي موبایل دی دا ورسره نه پرېږدي، هر څه چې دی هلته نه پاتې دي په دنیا کې. نو چې دنیا کې تاسو نه پاتې دي، الله ته پاتې دي، الله د دې وارث جوړېدونکی دی، دا هر څه د الله دي او الله ته پاتې دي. نو د الله نافرمانی د دنیا د دې فایدو دپاره مه کوئ، د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ وساتئ.
اوس دا حکم یوازې تاسو ته نه دی بلکې ستاسو نه مخکې چې څومره خلق تیر شوي دي او هغې ته الله پاک آسماني کتابونه ورکړي چې یهودیان عیسیان دي هغې ته هم د تقوا حکم و چې تاسو د الله نه یریږئ او د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کې د ګناهونو نه ځان بچ کې نو دا حکم هغې ته مو او تاسو ته هم دی نو که تاسو د الله نافرمانی پرېږدئ او د الله پاک تابعداري په ځان کې پیدا کې د الله تابعداري شروع کې نو د ځمکې اسمانونو او د دې خزانې دا د الله په اختیار کې دي نو د خپلو خزانو دروازې به تاسو ته کولو کی او په تاسو باندې به فراخي او وسعت به راولي دویمه خبره د ناشکرۍ کړې ده چې که تاسو ناشکري وکړئ نو دا هر څه خو د الله دی د ځمکې اسمانونه او د دې خزانې د الله دی نو تاسو الله ته څه نقصان نشئ رسولی بلکې خپل ځان ته به تاسو نقصان ورکې دلته دا یو جمله ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا درې کرته په دې دوو آیاتونو کې ذکر ده په دې لومړني آیت کې دوه کرته ذکر ده او بیا ورپسې په دویم آیت مبارک کې هم دا جمله ذکر ده نو مفسرین فرمایي چې د لومړنۍ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض نه مراد دا دی چې دا هر څه د الله دی نو که تاسو د الله تابعداري وکړئ نو الله به تاسو ته خپلې دروازې د خزانو کولو کې هر څه به درله ډېر درکړي او دا دویم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وی دا دې دپاره ذکر کو چې که تاسو ناشکري کوئ او نافرمانی کوئ د الله پاک نو د الله پاک په تاسو باندې څه پروا نشته د هر څه د الله دی تاسو د الله نه په زور نشئ اخیستلی او په دویم آیت مبارک کې چې کوم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ذکر دی نو په دې کې الله پاک خپل لوی قدرت او طاقت ذکر کړی دی که تاسو د الله تابعدار شئ نو الله پاک بس تاسو ټول کارونه سم کی وکفا بالله وکیلا الله بس تاسو دپاره کافي کارسازو ګرځي او ستاسو ټول کارونه به الله سم کی دا ټولې مسلې مشکلات دا به الله پاک تاسو له حل کی په دې شرط باندې چې تاسو د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ ساتئ او د الله په تابعدارۍ باندې کلک ولاړ یې ولله او خاص الله پاک د پاره دی ما هغه ټول سیزونه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه سیزونه چې په ځمکه کې دي د اسمانونو ځمکې دا هم الله پیدا کړي دي او د دې مخلوقات او خزانې او په دې کې څه دي دا هر څه الله پیدا کړي دا ټول د الله دي ولقد وصینا الذین یقینا چې منګه تاکیدی حکم کړي وصیت ویل شي ضروری خبره ته تاکیدی حکم ته مړی چې وصیت کوي نو ضروری خبرې وارثانو ته کوي نو ځکه ورته وصیت ویل شي نو دا خبره منګه د دې حکم کړو هغه کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شو کتاب هغوی ته من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي چاته تورات ورکړی شوی چاته انجیل چاته زبور چاته آسماني صحیفې ورکړی شوی او چاته په هغې باندې د عمل حکم شوی چې تاسو ته کتاب نه دی میلو شوی او تاسو په دې مخکني آسماني کتاب باندې عمل کوئ نو هغې ټولو خلقو ته وایي د تقوا حکم الله پاک کړی و ایاکم او خاص تاسو ته هم الله پاک دا حکم درکوي یعنې یوازې تاسو ته نه بلکې ستاسو نه مخکې خلقو ته هم ورکړی او تاسو ته هم دا حکم درکوي هغه حکم دا دی ان اتقوا الله دا چې تاسو د الله نه ویریږئ د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کې د ګناهونو نه ځان بچ کې نیکی کول آسان دی او د ګناه نه ځان بچ کول دا ګران کار دی نو اصل تقوا دا ده چې انسان د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان بچ وساتي یو انسان ټول ورځ په عبادت کې تیره کی او د شپې د الله نافرمانی کوي نو هغه ټول ورځ عبادت بیکاره دی یا ټول شپه په عبادت کې تیره کی او د ورځې د الله پاک نافرمانی کوي نو د شپې هغه عبادت بیکاره دی نو اصل تقوا ده او تقوا د الله د حکمونو خلاف کولو نه ځان بچ ساتل نو د دې حکم الله پاک ټول خلقو ته کړی مخکنو امتونو ته او د امت ته هم کړی دی و ان تکفروا او که تاسو ناشکري وکړئ کفر وکړئ نافرمانی وکړئ د الله پاک نو الله ته نقصان نشي ورکولی ځکه فإن لله
چې بېشکه شته دی د الله پاک دپاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. نو دومره لوی بادشاه دی چې اسمانونه ځمکې دا هم د هغه دي، هغه پیدا کړي دي، او د دې مخلوقات دا هم الله پیدا کړي دي، دا خزانې دا هر څه د الله دي. نو که تاسو نافرمانی کوئ، ناشکري کوئ د الله د نعمتونو، نو الله ته نقصان نشي ورکولی. الله پاک د چا څه پروا نه ساتي. وکان الله او دی الله پاک غنیا بے پروا، د چا پروا نه ساتي. که دا ټوله دنیا د الله عبادت شروع کی، یو قسم نافرمانی نه کوي، د الله په خدای کې د ذرې بر اضافه نشي راوستلی. او که دا ټوله دنیا نافرمانی شروع کی، د الله په خدای کې د ذرې برابر نقصان او کمی نشي راوستی. نو هغه د چا پروا نه ساتي. که څوک عبادت کوي اومې پروا پې نشته، او که څوک نه کوي اومې پروا پې نشته دی. که څوک عبادت کوي د خپل ځان د فایدې دپاره کوي، او که څوک د الله نافرمانی کوي نو د خپل ځان د نقصان دپاره کوي. وکان الله غنیا، الله پاک بے پروا دی، د چا پروا نه ساتي. حمیدا او د کامل صفات لایق دی، کامل صفتونه د هغه دپاره ثابت دي. ولله او خاص الله پاک د پاره دی ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي، نو دا هر څه د الله دی. وکفا بالله وکیلا، وکفا بالله کافی دی الله پاک، وکیلا کارساز د خپلو بندگانو، کار جوړونکې او مسئلې حل کوونکې، کارساز مشکل کشا هغه د الله پاک ذات دی چې څوک تابعداري کوي الله پاک به مسئلې حل کوي. ولله ما فی السماوات او خاص الله پاک د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصینا الذین، یقینا چې موږ تاکیدي حکم کړی او هغې کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی او هغې ته کتاب، من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، و ایاکم او تاسو ته هم الله پاک دا حکم درکوي ان اتقوا الله، دا چې تاسو د الله نه ویریږئ. و ان تکفروا که تاسو کفر وکئ، ناشکري وکئ، نافرمانی وکئ د الله پاک، فان لله نو بېشکه شته دی د الله پاک دپاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکان الله غنیا حمیدا او الله پاک بې پروا دی او د تمام کاملو صفاتو لایق دی. ولله ما فی السماوات او خاص الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکفا بالله وکیلا، کافی دی الله پاک کارساز. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.